شروع کوم در رب ذوالجلال د سپېڅلي نامې نه چې ډېر بخښونکی مهربانه ذات دی. په سټېج ناستو ملګرو، مشرانو، کشرانو، همزولو او نور زمونږ کوستاني مشران چې څومره هم راغلي دي، هغو ته د زړه له تله ستړي مشې هرکلی ویم. خبرې نه کوم، مشران راغلي دي، مشران به خبرې کوي. نظم درته ویمه. یو 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 قدم چې واخلي نو منزل ته رسید غواړي، ورک شي هغه خلک چې د قام ستنېد غواړي. او دا څه دومره ګرانه کړکېچنه مسله نه ده، ژوند خو ټول سفر دی لا ولاړه قافله نه ده. څه وشو په تاسو په غورځنګ مو حوصله نه ده، لار کوي ازغنا لار کوي ازغنا دا زغو په چوکو په لغواړي، ورک شي هغه خلک چې د لارې ستنېد غواړي. ستاسو مینه ځوانه ده، ستاسو جذبې ځوانې دي، ستاسو د همت په سر خدا شاړې ودانې دي. څه وشو که سترګې د حالاتو راته ورانې دي، نو تاسو خو به سم یې ټول وطن به سمېد غواړي. ورک شي هغه خلک چې د قام ستنېد غواړي، ورک شي هغه خلک چې د قام ستنېد غواړي. دا زما وطن څومره زیبا دی، څومره ښکلی دی، دا په وسایلو خو پوره دی، خو کوټلی دی. دا د وخت د سره یو څو خلکو ښه لوټلی دی، دا د وخت د سره یو څو خلکو ښه لوټلی دی. دا غله تر اوسه ماړه نه دي، نور خواړه غواړي. ورک شي هغه خلک چې د قام ستنېد غواړي، ورک شي هغه خلک چې د قام ستنېد غواړي. مونږ د روټۍ کپړې مکان په چغو ستړي یو، مونږ کوهستاني د خپل پهچان په چغو ستړي یو. نور د عمل وخت مونږ په ځان د چغو ستړي یو، نو هر څه په تاوان دي، خپله ګټه پېژند غواړي. ورک شي هغه خلک چې د قام ستنېد غواړي. یو قدم چې واخلي نو منزل ته رسید غواړي، یا ملګرو خلک به اصلاح ته راوست غواړي. چې راولو په ځان کې مونږ څه لږ شانې بدلونو، چې پورته هر قدم کړو د رڼا د سباونو. احساس یې مونږ ته راکړلو په هر یو لور د شتونو، نو پاسئ په ملک عمر کاکا قربانې د غواړي. ورک شي هغه خلک چې د قام ستنېد غواړي، ورک شي هغه خلک چې د قام ستنېد غواړي. نو دغه یو پیغام ما کوستاني امین راوړی دی، د امن سوکالی اواز مو هر ځای پورته کړی دی. مونږ خپل هر مشر په هر ځای کې ستایلی دی، چې یو شي دغه قام یوه ټپه په سر د غره غواړي. ورک شي هغه خلک چې د قام ستنېد غواړي. یو قدم چې واخلي نو منزل ته رسید غواړي. ورک شي هغه خلک چې د قام ستنېد غواړي. مننه.